د هرات ښار څخه لرې دلته د ګذرې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د مسافر وړونکو موټرو لپاره د ترمینل جوړولو چارې پیل شوې. دغه ترمینل چې په 1000 جریبه ځمکه کې جوړیږي، د ښار څخه به د غټو موټرونو ترمینل دلته انتقال شي. د یادونې وړ ده چې دغه ترمینل به په 3 کلونو کې د څه باندې 20 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. په دغه پروژه کې 10 سلنه له دولتي بودیجې او 70 سلنه مالی لګښت خصوصی سکتور 3 شرکتونه ورکوي. یا در مساحت 1000 جریب زمین ساخته میشه با سرمایه گذاری 20 میلیون و 5,95 هزار دلار. برای 30 سال قرارداد عقد شده با سکتور خصوصی، بین دولت و سکتور خصوصی، یعنی مدت بهره برداری این پروژه 30 سال است و به اساس مقدار سرمایه گذاری و همچنین فاکتورهای مختلف که به اساس سرمایه گذاری محاسبه میشه، 30% سهم مربوط دولت میشه در مدت بهره برداری و 70% سهم تا 30 سال مربوط سکتور خصوصی. د هرات اوسیدونکو شکایت لري چې اوسنی ترمینال په هرات ښار کې دی چې ښاري نظم یې له منځه وړی او د ترافیکي پیښو لامل شوی دی. به لحاظ ترافیکی ما مشکلات زیادی داشتیم که در قسمت خصوصا در قسمت شب حادثات ترافیکی بسیار میشد که انشالله این پروژه به بهره برداری برسه. تمام ازدحام ترافیکی از داخل شهر جمع میشه. از اینکه یک ترمینال داخل شهر باشه، به نظر من آدم شخصی ممینه که شهر کوچیک جاده ها مایت میاری نیه، مثلا تصادف های زیاد میشه، مثلا جاده ها خورده، مردم همه با مشکلات میخورن. د دې پروژې د پرانیستې مراسمو لپاره د هیواد د ترانسپورت او هوانوردي وزارت وزیر هم هرات ولایت ته سفر کړی دی. د ده په خبره په پام کې ده چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ترمینلونه د ښار څخه ټول او لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. موږ د ښار په اطرافو کې ترمینلونه او اډې جوړې کړو او خپله په ښارونو کې ترانسپورت عامه فعال کړو. د دې پر ځای چې شخصي موټر او رکشا، ټکسي او دا فعالیت وکړي چې دلته عامه ترانسپورت او یو منظم سیستم جوړ شي او ترمینلونه به هم د مسافربري او هم د باربري موټرو لپاره د ښارو په اطرافو کې جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د هرات په جنوب کې څه باندې 20 میلیونه او 500 زره ډالر لګښت لري چې په 1000 جریبه ځمکه کې په نړیوالو معیارونو او اسانتیاوو لکه هوټل، ورکشاپ، پمپ سټیشن، تفریحي سیمه، 100 دوکانونه، 108 سوداګریزې ادارې به جوړې شي.